جی قدرمنو، بیا هرکلی او بیا درته ستړي مه شئ وایم. ډېره زیاته اوږده افسانه نه ده، ډېره ښکلې افسانه ده او د روانو چارو سره هم آهنګ، بلکې د روانو چارو هنداره افسانه ده. د افسانې نوم دی وبا، لیکونکی دی ډاکټر همدرد یوسفزی. ډېره ښکلې افسانه ده او لږه توجه او لږ پام به ستاسو غواړي، نو هله به پرې پوه شئ. دا په ژوند کې دویم ځل و چې د هغه لاسونه رپېدل. هغه ته یاد شو چې یو ځل هغه وخت چې د میډیکل کالج په اوله ورځ په ډایسیکشن هال کې د اناټومي پروفیسر سلمان سرجیکل بلیډ د یو مړي په خېټه نیغ راکاږو او طالب علمانو ته یې د مړي اعضا ښودلو درس ورکولو. او دویم ځل دا نن چې هغه ډیسپوزیبل کیټ اخیستلو نه پس دستانې لاسونه ټکولې. هغه د ښي لاس غټه ګوته په ګلوز کې دننه کا، خو د هغه ګوتې په رپېدو شوې. هغه اوږده ساه اخیستله، د زړه درزېدو د کنټرول کولو ټولې معلومې طریقې زر وکړې، خو د لاسونو د رپېدو سره یې اوس نری خوله هم په تندي راغله. رنګ یې زیړ الوتی و. پوره 10 کاله وشو. 10 کاله هغه د زرګونو مریضانو علاج وکړو، خو کله هم ورسره داسې نه و شوي. دا نن ولې د هغه دا ویره او طرحه د هغه د ډیوټیانو په دوران کې څومره خلک مړه وو. نه چېرته په هغه څه هم راغلی و، نه یې حوصله ماته شوې وه، او نه چېرته هغه د خپل مریض نه غافله پاتې شوی و. د دغه لوی ښار په خاموشۍ کې د ژوند ټولې هلې ځلې په ټپه ولاړې وې. ټوله نړۍ د نوې بلا په پنځو کې وه. ژوند او مرګ څنګ په څنګ روان و. خو دا اول ځل و د هغه په ژوند کې چې مرګ خونخوار هم و او ظالم هم و. ژوند په سلګیو د مرګ سره په جنګ و، او مرګ د تورې بلا په څیر د ژوند نه خپلې تورې پنجې تاو کړې وې. د سرجیکل پروټیکټیو کټ د اخیستو نه وړاندې هغه په نړۍ کې د ژوند او مرګ دغه جنګ تازه تصویرونه لیدلي وو، چېرته چې په زرګونو انسانان د مرګ کومې ته تللي وو او په زرګونو نور روان وو. ښار مکمل لاک ډاون شوی وو. هغه د کټ اخیستو نه پس آیسولیشن وارډ په شیشه کې ځان ته وکتل او د پروټیکټیو چشمې ډېر بې احتیاط په سترګو کې. د N95 یعنی N95 ماسک د هغه په مخ پورې داسې کلک نښتې و لکه یوه نیازبینه معشوقه چې د مودو پس خپل عاشق پورې کلکه نښتې وي، او د دواړو د زړونو درزا د یوې نامعلومې ویرې سره لا پسې زیاته شوې وي. سر د شاته نه نرس نګینا هغې ته غږ وکړو. جی سسټر، زه تیار یم، بس درځم. د واړ څه حال دی؟ نګینا سسټر د N95 نه شاته خپلې شونډې ډېرې په ګرانه پرانیستې او ګویا شوه. سر، حالات سخت خراب دي. زمونږ خو 5مه ورځ ده چې کور ته نه یو تللي، او احمد به کور کې په ژړا ځان مړ کړی وي. هغې ته خپل 4 کلن ماشوم ور په یاد شو. ډاکټر اصغر په خپلو شونډو د بېوسکۍ موسکا راوستو یو ناکام کوشش وکړو او د واړ طرف ته روان شو. 10 مریضان د ژوند او مرګ په برید په کټونو کې پراته وو. هغه د یو مریض د اکسیجن سچوریشن د ژوند علامت په مانیټر اندازه کړل. سسټر نګینا، بیډ 3، 7 او 9 سچوریشن مسلسل ډراپ کیږي. دوی به وینټیلیټر ته باد شو. سر، موږ سره خو فی الحال وینټیلیټر 2 دی. اوف، دا به څه کوو؟ هغه ډېر په محتاط انداز د مریضانو د عمرونو اندازه واخیسته او بیا یې غږ وکړو. بیډ 3 او 7 شفټ کوو. او په یو غمجنه نظر یې 9 نمبر کټ کې پروت بابا ته وکتل. د بابا ساونه بېواره و. هغه ته خپل ماشومتوب ریاد شو. خپل پلار، خپل کور، لوبې، منډې تړلې، د پلار په اوږه سیلونه. هغه زر ځان د ماضي د یادونو نه د راویستلو هڅه کوله.
پروفیسر احسان چې دغه آیسولیشن وارډ انچارج وو، حفاظتي کټ کې را دننه شو، د هغه په مخ څه تاثرات وو، هیڅ پته نه لګېده. ډاکټر اصغر هغه غږ وکړو، جی سر جی، تاسو لا بابا شفټ کړی نه دی؟ سر وینټ 2 دي او مریضان 3. فکر کوم چې دغه 18 کلنه جینۍ او 22 کلن ځوان شفټ کو، د بابا شفټ کول به کومه ګټه ونه لري. نه 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 ډاکټر اصغر، بابا به څنګه نه شفټ کوو؟ د بابا ژوند هم ضروری دی. ته دا څنګه خبره کې؟ د بابا سچوریشن مسلسل ډراپ کیږي. جی سی ای سی 5 ته راغی. سر پلیز، د بابا د بچ کېدو چانسز ډیر کم دي، مونږ باید دغه 2 کسان بچ کو. اوکې ډاکټر اصغر، اوکې. ډاکټر احسان په سپکو تیزو ګامونو روان شو. د هغه په مخ د پروت ماسک لاندې که هر څو د هغه د مخ تاثرات نه ښکارېدل، خو د هغه سترګو کې د بېوسۍ او بېوسلې جنګ کولو اذیت اوښکې ګرځېدو. د بابا سچوریشن مسلسل ډراپ کېدو او هغه غوښتل چې بابا هم وینټیلیټر ته منتقل کی، خو دغه فیصله هغه یکدم نه وه کړې. هغه د طب د اقدارو نه ښه واقف او خبر و. هغه د 9 نمبر کټ والا بابا خواته لاړو. بابا چې آخري ساونه یې اخیستل، په یو غمجن نظر ډاکټر اصغر ته وکتل او بیا یې ساونه بېواره شول. دغه 2 مریضان چې وینټیلیټر ته شفټ کړي وو، د هغوی حالت اوس قدرې ګزاره حال کېدو. یو د 22 کالو ځوان هلک او بله د 18 کالو پیغله جینۍ. د هغه لاسونه له هغه شان رپېدل. هغه چې د وینټیلیټر د کار نه فارغ شو، یو ځل بیا د نګینې سسټر په غږ 9 نمبر کټ ته ورغلو. بابا د ژوند لوبه بایللې وه. د هغه د سترګو نه 2 تړمې اوښکې د N95 ماسک په شا جذب شوې. د 3 او 9 کټ ناروغان اوس د خطرې نه بهر وو. د هغه د ډیوټۍ وخت ختم شوی و او هغه د مریض سره د رابطې له کبله د کرنتینې خونې ته روان شو. د کور خلک د ناروغۍ نه د ساتلو لپاره هغه کور ته هم نشو تللی. هغه کور ته کال میلاو کو، خو کال مسلسل بیزی و. په انټرکام زنګ راغی. دا د MS د دفتر نه کال و. هغه فون اوچت کو، بل طرف نه د هسپتال MS په غمجنه لهجه کې خبرې کولې. ډاکټر اصغر، مونږ ستا جرأت او قربانۍ ته سلام کوو. ستا د پلار په مرګ مونږ ته افسوس دی. خدای دې وبخي.